اغلی میلمانو مستانه صاحب او عارف سلطان سړیا تل چې ته کارونه ناروا کوي ای سړیا تل چې ته کارونه ناروا کوي خود به د لاسونه په ګریوان کې اچوي خلک او وکړي له ماشوم سره زیاتی او بیا یې ووژني وکړي له ماشوم سره زیاتی او بیا یې ووژني وروسته یې په خوشي بیابان کې اچوي خلک او ربه چې دا خلک ستا لویي او امر نه مني ربه چې دا خلک ستا لویي او امر نه مني او پس د مرګ د خپله ساه په ځان کې اچوي خلک او ژوند وکړه بچیا په جهان کې د ژوندو په شعر ژوند وکړه بچیا په جهان کې د ژوندو په سیر مړي خو مدام په ګورستان کې اچوي خلک او دا شعر مستانه صاحب ته ډالۍ کوو ولې ای شاعره ته ادب ته غلازت راوړې ولې ای شاعره ته ادب ته غلازت راوړې ګورې نه خزاله په ډیران کې اچوي خلک او دا یوه ګیله ده ملګرو نه او پوهېږي یو مو د تهمت په لوټو ولي او په بل لوري یو مو د تهمت په لوټو ولي او په بل لوري کډې هم زمونږ په دامان کې اچوي خلک یو دوه شعر بل غزل والته ووایم تاسو سره خو ټیم کمی خو دا غزل اولنۍ مطلع الیاس ته ډالۍ کوم دا کار خلاف که د فطرت وکي او سامې وکي دا کار خلاف که د فطرت وکي او سامې وکي چې راته یار د مینې سات وکي او سامې وکي او الله بکړي دغه بنده د عزتونو خاوند الله بکړي دغه بنده د عزتونو خاوند د نورو خلکو چې عزت وکي او سامې وکي او دا مور پلار بکړي الله او رسول دواړه راضي دا مور پلار بکړي الله او رسول دواړه راضي د خپل اولاد چې تربیت وکړي او سامې وکړي او تل به ژوندی لکه عمر وي د تاریخ پاڼو کې تل به ژوندی لکه عمر وي د تاریخ پاڼو کې کوم یو حاکم چې حکومت وکړي او سامې وکړي او سوچ چې په خپلې وینا خپله هم عمل نه کوي صمد خانه څوک چې په خپلې وینا خپله هم عمل نه کوي خاورې به بل ته نصیحت وکړي او سامې وکړي او مقصده دې موجوده وخت کې انوره د بې کچې ګرانه دې موجوده وخت کې انوره د بې کچې ګرانه څوک چې رښتونی محبت وکړي او سامې وکړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ